کله چې عیسی یو ځل بیا په کښتۍ کې د دریا بلې غاړې ته پورې ووت نو هلته د دریا په غاړه ګڼ شمېر خلک ورڅخه راتاو شول. بیا د کنیسې یو مشر چې یاروس نومېده راغی او کله چې هغه عیسی ولید نو په پښو کې پرېوت. ډېره زاري ورته وکړه او ویې ویل زما کوچنۍ لور د مرګ په حال کې ده، مهرباني وکړه راشه او خپل لاس په هغې باندې کېږده چې روغه شي او ژوندی پاتې شي. نو عیسی د هغه سره لاړ. ګڼ شمېر خلک ورسره روان شول او د هرې خوا څخه ورباندې خلک راټول شول. په هغوی کې یوه ښځه وه چې د 12 کالو راهیسې د وینې بهېدلو په ناروغۍ اخته وه. هغه د ډېرو ډاکټرانو له لاسه په تکلیف شوې وه او هر څه چې هغې لرل هغه یې ولګول، خو د دې په ځای چې ښه شي هغه نوره هم بدترېدله. هغې د عیسی په هکله د خلکو خبرې اورېدلې وې. نو په ګڼه ګوڼه کې د شا لخوا راغله او د عیسی چپنې ته یې لاس وروړ. هغې د خپل ځان سره وویل که زه یوازې د هغه کالیو ته هم لاس وروړم نو روغه به شم. څنګه چې هغې د هغه کالیو ته لاس وروړ نو سم د لاسه یې وینه ودرېدله او په ځان پوهه شوه چې ناروغي ښه شوې ده. په هماغه شیبه کې عیسی پوه شه چې د هغه څخه یو قوت راووت. هغه د خلکو ګڼې ګوڼې ته مخ راواړو او ویې ویل چا زما کالیو ته لاس وروړ؟ شاګردانو یې ورته وویل ته وینې چې خلک څنګه ستا شاوخوا ته راټول شوي دي او بیا هم وایي چې چا راته لاس راوړ؟ خو عیسی شاوخوا وکتل چې وګوري دا کار چا کړی دی. خو هغه ښځه پوه شوه چې څه ورباندې شوي دي نو له ویرې رپېدله، راغله او د هغه پښو ته پرېوتله او ټول حال یې ورته ووایه. عیسی هغې ته وویل لورې ته خپل ایمان روغه کړې، په خیر لاړه شه او د تل لپاره د دې ناروغۍ څخه خلاصه شي. عیسی لا خبرې کولې چې د کنیسې د مشر یا یې رس د کور نه څو کسان راغلل او وی ویل ستا لور مړه شوه، نور ولې اوس تاسو ته تکلیف ورکوي؟ عیسی د هغوی خبرو ته غوږ ونه نیو او د کنیسې مشر ته وویل مه ویرېږه، یوازې ایمان ولره. بیا هغه له پطرس، یعقوب او د یعقوب ورور یوحنا پرته بل چاته اجازه ورنه کړه چې د هغه سره لاړ شي. کله چې هغوی د کنیسې د مشر کور ته ورسېدل عیسی د ویرجنو خلکو یوه ډله ولیدله او ویې لیدل چې په چیغو چیغو یې ژړه او انګولا کوله. نو عیسی دننه ورغی او هغې ته وویل تاسو ولې دا شور ماشور جوړ کړی او ژړاګانې کوئ؟ نجلۍ مړه نه ده بلکې ویده ده. خو هغوی ورپورې وخندل. عیسی هغوی ټول له کوره وویستل او د نجلۍ مور او پلار او خپل 3 شاګردانې د ځان سره کړل او هغې کوټې ته ورننوتل چې نجلۍ پکې پرته وه. عیسی نجلۍ له لاسه ونیوله او ورته ویې ویل تلیتا قومي، یعنې ای نجلۍ تا ته وایم راپاڅېږه. نجلۍ سم د لاسه راپاڅېدله او روانه شوه. هغه 12 کلنه وه. په دې کار هغوی ډېر حیران شول. خو عیسی هغوی ته په کلکه امر وکړ چې له دې نه باید هیڅوک خبر نه شي او هغوی ته یې وویل هغې ته څه شی ورکړئ چې ویې خوري.